بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير وترجمه بدرس كي منغا بسورة الحج كي لگيو أو بسورة الحج كي منغا أتدرشم نمبر يا ودرشم نمبر آيات ترسيدليو ودرشم نمبر آيات منغا رسیدلیو او پا دی آخرینی آیتونو که اللہ سبحانه وتعالی بعض اغا مسئلی بیان کری چی اغا دا حج سرا او دا قربانی سرا او دا عباداتو سرا تعلق ساتی. خبر شروع دا اغا زینشوا چی اللہ پا مشرکانو باندی رد کو چی ستاسو دا عقیدی دا اغا عقیدی دی چی دا گمراه کن دی او دا جهنمیانو عقیده دا خناغوی با دعوه دا کولا چی منگ دا ابراهیم علیہ السلام پلاریو اللہ پا غوی باندی ردو کنو دا ابراهیم علیہ السلام تذکره پکی اکڑا چی ابراهیم علیہ السلام خود کور جوڑ کڑا دا دی دا آبادی رو چتا کڑی و اللہ وی زما پا حکم سر نو چې الله د کور خبر روانه شوی بیا به خبره د حج رااله دیز ته خلک حج لم راځي او الله ابراهیم علیه السلام ته دا خبره کړې و چې ته اعلان وکړه د خلکو ته. نو بیا د حج په مسلو کې یو مسله ده چې هغې ته قرباني ویلی کي، نو بیا د حج د قربانۍ تذکره پکې هم رااله او که داسې ووایې چې دا اختر دا قربانی پا کم تذکر سن سرالا نو هم صحیح دا. پا آخر که اللہ حکمت ذکر کو چی ولی دا ساروی کال پا کال دومر علالولی کیگی او دا دی دا وینی تویی، نو آیا اللہ تا دا دی وینو او دا دی غوخ زورت تا او کسنگا دا مثلا پورا بیان شیو. اس دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا آغا مشرکان و آغا ظلم تا با اشاره کی چا غوی ظلم کرده دا مؤمنانو سره او مسلمانانی دا مکی نویستی دی. پس وجه ویستی دی ولی ویستی دی دا خبر با اللہ سبحانه تعالی کی او رب العالمین وی زب اخپل دا دا خلقو دفاع کو ما کم خلق چه زما دا دین دلاسا دا خپلو علاقو او کلو نویستلی شوی دی. نو پا دی أتدرشم نمبر آيات كالله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا يقينا لا دفاع كيد إيمان ولو إن الله لا يحب كل خوان كفور يقينا لا مننكي دهر خيانت قرونا شكر سرا. وديزي كلا تسلي وركرا هذا آيتنا دا جهاد دا فرس كدونا مخي نازل شويد او دا ولنی کال چې د هجرت ته د دې په اخرنی وخت کې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالی تسلی ورکړه مؤمنانو ته چې تاسو یوازې نه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، زه به ستاسو مرسته کوم او ستاسو دفاع به کوم. دا ډېره د خوشحالي خبره ده زموږ دپاره او د مؤمنانو دپاره ټولو چې الله دفاع کوي د مؤمنانو. ان الله یدافع عن الذین آمنوا او چې کله الله دفاع کوي او د دفاع ذمواري واخلي نو بیا د هغه نه ښایسته دفاع کوونکی د څوک نشته. الیس الله بکاف عبده، الله قرآن په بل ځای کې وایي ولې زه نه یم کافي د بنده لپاره. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې ځان وسپارو الله ته الله د هغه دپاره پوره دی. نو رب العالمین هغه زورور باچا دی چې د چا د دفاع ذمواري واخلي
او د چا د مرستې کولو ذمهواري واخلي نو دا خلک بیا چېرته نه خرابېږي دا خلک به همیشه کامیاب وي هر کمی په موږ کې راتلی شي او دې مسلې له بیا راځم انشاءالله دا هم دلته ذکر شوی دی چې ولې الله سبحانه وتعالی بیا د دې بعضو خلکو مرسته نه ده کړې حالانکې دلته خو وایي چې ان الله يدافع عن الذين آمنوا الله دفاع کوي د ایمان والو بیا ولې د دې بعضو دفاع نه ده شوي د هغې جواب به وشي ولې د دې بعضو سره الله مرسته نه ده کړې د هغې جواب به راشي انشاءالله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إجازت ورکړی شوی دی چې دا وربنک کوم اخره کې مړه وربنک دا اول نه دا قسمه قصه لري کوي ختموي درس نه چې دغه تی جوړ کی چاته موبایل کړنګي او چاته جلاګانې راځي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إجازت ورکړی شوی دی د جنګ کولو هغه کسانو ته چې د هغوی سره جنګ شوی دی بأنهم ظلموا په دې وجه چې هغوی باندې ظلم شوی دی أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا اجازت ورکړی شوی دی د هغه کسانو ته چې د هغوی سره جنګ کېږي په دې وجې چې په هغو باندې ظلم شوی دی دا مؤمنانو ته اشاره ده او جنګ د دې مؤمنانو سره څوک کوي هغه د مشرکان دي د مکې د مشرکان د جهاد د مراحل دا یاد ساتئ جهاد داسې اقدم الله نه دی واجب کړی په مؤمنانو باندې په مکه کې د جهاد امر نه دی شوی هلته د جهاد د حکم نه و وجه دا و چې مسلمانان کمزور وو ښه دې بعضو ته چې نن سبا دا ووایې چې کله مسلمانان کمزوري او داسې حالات یې لکه څنګه چې د مکې وو یا په مکه کې د مؤمنانو حالات وو نو بیا د هغوی دپاره جهاد حکم نه و جهاد په هغوی باندې نه و لازم نو که داسې حالات نن سبا جوړ شي نو هم به مسلمانان صبر کوي وایي نه هغه وخت کې جهاد دا مسله د سره ونه وي د جهاد مسله دا خو نه وه په شریعت کې جهاد دا مسله خو په شریعت کې هله راله چې کله مسلمانانو هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته نو چې چا سره علم نه وي هغه په دې مسله باندې غلی شي چې او دا هم د سوچ خبره په مکې کې خو سره جهاد وونه نو چې نه و نو بیا څنګه موږ وایو چې موږ به هم هغه شان بیا غلی شو څنګه چې هغوی غلی شي نو جواب دا دی چې جهاد وو خو د جهاد امر نه و یو سړی څنګه جهاد و جهاد امر نه و جهاد دا مسله خو و په شریعت کې او دلیل په دې باندې دا دی که تاسو د سیرت درسونه اورېدلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو کې ابو جهل ته ابو لهب ته او د غټو مشرکانو ته دا خبره کړې ده وایي داسې دین مې راوړی دی چې په هغې کې به زه تاسو وجنم یعنې تاسو سره به جنګ کوم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خو دا خبره نشي کولی اوس هغه ته الله نه دي ویلي چې دا پکې شتي نو دی څنګه د ځان نه وایي چې زما په دین کې دا مسله شتي د دې نه دا واضح کېږي چې جهاد شتي خو دومره ده چې مسلمانانو ته امر نه دی شوی او په هغوی باندې لازم شوی نو ځکه چې کمزور وو او که دغه وخت کې هغوی جهاد کړی وی نو دومره فایده به یې نه وی څومره چې به نقصان وی خو چې کله بیا مسلمانانو هجرت وکړو مدینې ته رالو الله سبحانه وتعالی د دې آیتونو په نازلولو سره اجازت ورکړو دا بله مرحله ده په دې کې هم ګوره لازم کړی نه خو صرف دا وایي اذینا اجازت میلاو شوی دی خلکو ته د الله د طرف نه کومو خلکو ته للذین یقاتلون هغه خلک چې د هغوی سره جنګونه شوي دي چا سره جنګونه کړي مشرکانو بأنهم ظلموا ولې دوی ته اجازت میلاو شو ځکه چې دوی سره ظلم شوی دی او ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خبره کړې ده او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هم نقل چې دا آیت هله نازل شو چې کله مشرکانو مؤمنان مجبوره کړو په دې باندې چې دوی د مکې نه وځي او بیا ټولو صحابه کرامو هغوی ته پته ولګېده چې اوس خو اجازت میلاو شو او کیدای شي دا
خبره بیا په موږ باندې د جهاد دا لازمي شو. دغه شانو شو څه وخت بعد الله بیا په هغوی باندې جهاد څه کو هغه یې پې لازم کو. نو جهاد دا مسله ده په یو څو مراحلو باندې تېره شوې ده. وإن الله على نصرهم لقدير، او یقینا الله په مرسته د دوی باندې خامخا قادر دی. اوس که داسې څوک دا خبره وکړي لکه ودلته الله وایي ان الله یدافع عن الذین آمنوا، زه دفاع کوم د مؤمنان. که دا خبره چې د یو مخلوق وکړي او یو کمزوری کس وکړي چې زه دفاع کوم د مؤمنانو، نه بل به پورې وخاندي چې مړه تا ته وګوره ته به ټولو مؤمنانو څه دفاع وکړي، ته خو ځان له کمزوری. خو دې ځکه الله وایي زه چې ګوره څه ویمه زه پې قادر هم یمه. هسې خبره مې ونه کړه چې زه به دفاع کوم، نه الله وایي خبره مې وکړه او کولی شمه او په دې باندې ښه پوره قادر یمه چې زه د مؤمنانو مرسته وکړمه. کوم مؤمنان؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، دا هغه کسان دي چې ویستلی شوي دي د کورونو خپلو نه په ناحقه. دا هغه مؤمنان دي کوم په مکه کې اوسېدو، مشرکانو د مکې نه شړلي دي ویستلي دي په ناحقه. حق خو سره هم نو، څه جواز هم نو، څه خبر هم د هغوی سره داسې نه وه چې د هغې دله څه دوی حقدار وي د دې چې شړلی وی د کیلو د علاقو نه، نه. الا په دې ته غوږ کېږدئ، الا ان یقولوا ربنا الله، مګر دا چې وایي دوی زموږ رب الله دی. د دې خبرې د راسه ویستلي، نور د هغوی سره څه جواز خو نه و. مؤمنانو څه چل کړی ولته هېڅ یې نه و کړي. مسلمانانو خو هلته څه فساد نه دی جوړ کړی، څه ورانۍ نه دی کړی، خو دا خبره به یې کوله چې بندګي به یې یوازې د چا کېږي، هغه به د الله کېږي، به دې ویستلی. نن سبا هم دغه شان حالات دي سبحان الله، چې څوک حق بیانوي نو خلک ورته ردې بدې وایي، د کلي نه به دې وشړو، د کور نه به دې وباسو. دا حق چې وایي د چا پسې څه ټوپک خو نه دی راغستی، او نه څوک حلالوي او نه یې څوک د مرګ نه نیولی، صرف خبره یې وکړه. او دا فایده ما تاسو ته یو پیر دوه مخکې م ذکر کړ، دا ډېره ناشنا فایده ده، سوچ پکې وکړئ. زموږ سره که په کلي کې او په علاقه کې هندو اوسېږي نو زموږ سره ګزاره روانې که نه روانه؟ روانې. که شیعه اوسېږي ګزاره روانه ده، غم خادي ورسره هم کوو، بلکې بعضو پکې رشتې کړي. که بریلی اوسېږي د هغه سره ښه باقاعده رشتې شوي دي، که هر څه دی به وي د کلي سړی دی، د قام سړی صحیح دی. خو چې کله یو کس ته قرآن او حدیث خبره شروع کړه، بیا د ده سره نه غمخادي کېږي، نه د ده سره ګزاره کېږي، نه د ده سره رشتې کېږي. عجیبه خبره ده. زه ته داسې ووایه ته وایې دی ګمراه دی، دا چې قرآن او حدیث ته اواز اوچت کړی ګمراه دی که نو خو داسې شمار کړه لکه څنګه چې دغه ګمراهان دي. د کومو سره چې تا دا ګزاره روانه کړې ده او غمخادیانې ورسره کوې، بیا هم ته وایې د کلي سړی دی، د قام سړی دی، ګزاره به ورسره کوه، نو خو د ده سره هم ګزاره کوه که نه. نه 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 د سره نه کېږي. پوه شه چې دا صحیح په حقه دی. او بله د ده نه یو یره ده، هغه یره دا ده وایي دې راته نور خلک خرابوي. خو ولې ته د هغوی نه نه یېرېږي چې نور خلک خرابوي؟ ده ته پته دی چې د هغوی سره چې تشه هوا ده، هغې باندې څه کېږي نه، او نه هغه څوک اړولی شي. خو د دې خلکو سره خبرې دي، دوی سره دلایل دي، دا خو چې بیان کې به سړی متاثره کوي. سوال به راته وایي دا جاښه ډېره شي، نن یو دی وایي بیا به دوه شي، دوه دي بیا به څلور شي، څلور دي اته به شي. نو وایي ښه دا ده چې د لاول نه علاج وکړو. بل ورځ یو ملګری زما خواله راغی مازدیګر منځله، او زما یو مسله ښه مسله څه ده؟ وی پلار راته وایي چې دا قصې به دې پرېږدي ټولې او یا به زما د کور نه وځې. او زما رورو وایي چې کوم کشر رورو هغه خو یرولی، هغه خو هر څه پرېښودي، هغه غریب په ځان یېرېدلی چې کور نه مې وباسي، دغه نه وباسي، چې ته قرآن او حدیث یو مسله یې زده کړې وي. هغې ما وایي څه تا ته وایي؟ ما ته دا وایي چې د پلار نیکه د لار دې راونیسه، دا راونیسه، دا نوي قصې دې نه منم، خضر علم شړلی کور نه یې ویستې دي. اوس ګوره یعنې خبره دېسې پورې راورسېده. دومره غیرت خو ما په چا کې ونه لیدو چې زوی یې شړلی ځکه چې سندرې اوري. ما دومره غیرت خو په چا کې ونه لیدو چې زوی یې شړلی ځکه چې ګیره خوري، یا زوی یې شړلی ځکه چې جواري کوي،
یا زوی شړلی ځکه چې زناکار دی، زوی شړلی ځکه چې پردی جنکۍ تنګوي، زوی شړلی ځکه چې دا دی دا دی دا فحاشي ده. نه نه، خو دا اوس وګوره زوی ښځه وله صرف دې لپاره کور ته وشړله چې د دې خاوند چې دی هغه په قال الله وقال الرسول باندې عمل کوي. د دې د لاسه ښه که دا زوی بریلی شوی وی، که دا زوی بل څه ته اورېدلی وی، هېڅ خبره نه ده. داسې ډېر کسان دي چې یو مونځ هم نه کوي، شتي که نشتي، او چې مونځ نه کوي د هغه فیصله په شریعت کې څه ده؟ کافر دی. دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چا چېرته داسې زوی د کور نه شړلی چې دی مونځ نه کوي، نه، او بیا چې په سعودي عرب کې او مزدوري کې او شوړه ولې لګیا به وشړي، هغه بالکل نه. هلکه وایي مونځ یې ده کلمه هم مه وایه، کلمه هم مه وایه خو پیسې رالېږه. خو چې کله د قرآن او حدیث خبره شروع کړه چې الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي، بیا د سره ګزاره نه کېږي. د هغه ملګري غریب ما ته نه، ما ورته وایم صبر کوه، صبر کوه، پلار دی په حکمت په طریقه په ښکلي اخلاقو چې دی بالکل نه پرېږدي حق عقیده د توحید عقیده د دې نه به وړي د هر څه پرېږدي، وایي بیا صحیح ده کور پرېږده. دې چې الله څه ویل الذین اخرجوا من دیارهم، ویستی شوي دي د کورونو نه، وایي ویستی شوي دي د علاقو نه، ویستی شوي دي د قوم نه، د قبیلې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحی راله او ویرېد راغی په خدیجه پسې، خدیجې بوته په چا پسې؟ ورقه پسې چې دا د هغې د تره زوی و. ورته ویل دا خبره واورېدی څه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خبر وکړه. هغوی ښه دا خو هغه ملک دی په ملایکو کې چې په موسی علیه السلام پسې هم راغلی و، خو ارمان چې په هغه وخت کې زه ځوان وې، کوم وخت کې چې به ستا د قوم ته وباسي. اتعجبک او مخرجیهم، ولې په دې څوک چې د کلي نه وباسي چې هغه د الله خبره کوي. دا ورته ناشنا ښکاره شوه چې اوس ماته وحي راله، حق خبره راله، نو په حق باندې د حق وینا باندې چې د څوک د کلي نه وباسي، هغه چا چې ستا دا خبره کړې ده او دا کمې چې به ته بیانې که نه هغه د کلي نه ویستی شوي، د هغوی سره رشتې ختمې شوي دي، هغوی سره زیاتي شوي. خو ارمان چې وي زه هغه وخت کې ځوان وې، یو څو ورځې بعد هغه مړ شو او هغه وخت ونه موندو کوم وخت کې چې بیا قوم راپاڅېد او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقه وکړه د مکې نه یې وشړو، ځای ولې ورنه کړو. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم دا خبره مې دې پورې شروع کړه چې څنګه چې صحابه کرام ویستی شوي وو د حق د لاسه، نو دا خبره څه ختمه شوې نه ده، دا اوس هم روانه ده. کفر او اسلام خو پرېږده، خو دی کافران کله هغه مسلمان پرېږدي چې هغه حق بیانوي او د خپل اسلام دفاع کوي، د خپل اسلام طرف ته دعوت ورکوي، کله پرېږدي. خو مسلمانان به دې پرې نه دي چې کله د حق بیانول شروع کړو، مسلمانان هغه به دې پرې نه دي. داسې نه کوي چې ستا دې خبرې ته سوچ وکړي چې د ده دا خبره څنګه ده او د دا څنګه ده. پرون کابل ورځ مې د یو مولوي صاحب بیان اورېدو، ښه مشهور ملا دی هلته پاکستان کې، او دومره پټکی اچولی چې نهر پیشو دې ټوپ نشي وهلی. هغه ناست دی په د اهل حقو باندې رد کوي. هلکه نو رد خو سم د سړیتوب رد وکړه چې څوک یې جواب ورکړي. دا باز راشي ما ته وایي جواب ورکړه، زه د دې قصو څه جواب ورکړم؟ هغه یو دا خبره وکړه، وایي دوی وایي چې د چا نه هوا وځي اواز وځي دا اودس نه ماتېږي. نو ځکه په دوی پسې شاته مونځ نه کېږي، د دوی اودسونه وایي ماتي. خو ته ما ته وایي چې دې خبرې جواب ورکړه، زه دې څه جواب ورکړم؟ زه څنګه جواب ورکړم؟ د کوم ځای نه شروع وکړم؟ داسې مسخرې په هغو پورې وکړم دا خو ما ته ځان بیا سپک ښکاري. یعنې داسې ټوغې مال هم راځي د دوی د بعضو په دې کتابونو کې چې کومې لطیفې لیکلی شوي دي، ته به ورته حیران شي دا لطیفې ما ته هم یادېږي، خو ما ته بیا ځان سپک ښکاري. او داسې خبره شوه چې په دوی پسې شاته مونځ نه کېږي. ولې؟ ځکه چې د دوی اودسونه ماتي. دا خو زمونږ ماشوم ته هم پته راوله، بچي اودس په څه ماتېږي، هغه به ته اولنۍ خبره دا کوي چې په اواز وتو سره هوا وتو سره اودس مات. دغه ته معلومه ده، حدیثونو کې خواضح راغلي. نو دا خو په ووړي کې ځکه په دوی پسې مونځ نه کېږي، او په جمعې کې بیا په دوی پسې مونځ ولې نه کېږي؟ ځکه چې دوی په جوراو باندې مسح کړي. څه مضبوط دلایل دي د مونځ نه کېدو په موږ پسې؟ یو دا چې دوی چې په هوا وتو سره اودس نه ماتېږي،
ښه نو بیا خو دغه وجه په جمع کې هم شته نو بله ورسره سره ذکر کوې دا په جمع کې نه ده بیا په جمع کې هم انسان اودس ماتی کوي که نه نو ولې په هغې بیا څنګه بیا خو دغه یوه خبره وکړه او بیا د ځان د ښکاره کولو دپاره او د ځان د مشورو دپاره کې مې نو غلی مې کو لاړه وتښتېدو په منبر یو سړی یوازې ناستي او مخامخ د ټول خپل خلک ناستي دی چې څه ووایي حیران به شي انسان وایي دې سړي پسې چې یو خو راپاڅېدلی وي چې ورته ویلی مولوي صاحب ته د هغه انسان د وارثانو په منبر ناستي چې هغه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې دا لطیفې دا ډکوسلې خوند کوي دا ګډې وډې خوند کوي که ته رد کې او موږ د دې خلکو نه لرې کول غواړې نو ټوس دلایل د قرآن او حدیث نه وښایه داسې خبره شوه او ځکه دا په دې شکر وباسئ او الحمدلله په مخه وایئ موږ ته د اوسه پورې چې څوک هم په موږ باندې رد کوي هغه به پالتو خبرې کوي لا د اوسه پورې چا موږ ته نه مشرک ویلی نه بدعتي ویلی موږ ته ګوره څوک مشرک او بدعتي نه وایي هغه غیر مقلد دی د انګریزانو سړی دی او دا خو داسې دې څوک ثابت کړي چې موږ شرک کړی نشي ثابتولی ځکه راته مشرک نه وایي نه راته څوک بدعتي ویلی شي ځکه چې د بدعت هم کړی نه دی دا د سوچ خبرې دي ټولې زه د عامې د ماشومانانو خبرې نه کوم او نه د دغه مولیانو په شان خبره مې دې پورې راواغسته چې اهل حق هر زمانه کې خلکو تنګ کړي دي هر زمانه کې په هغوی پسې خبرې شوي دي هر زمانه کې هغوی سره جګړې شوي دي خو په حق ګوره خون اله کوي چې کله درته تکلیف پې میلاویږي دا بعض ملګري زموږ دلته دي چې څه مزمري د بریتو نه ویني ساسي ځکه چې مد مقابل کې څه نه او نه یې څوک تنګېږي خو چې هلته ملک ته لاړ شي بیا یې پته ولګي دې څومره اوبو کې دی هلته یې بیا یې پته لګي نو چې کوم دا حق الله دې دغه مبارک خبره کوي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو چې کله د سخي عبادت شروع وکړه بیا موسی علیه السلام ویرولم راواپس شي الله بدل عذاب درکړي الله وی واشربوا فی قلوبهم العجل الله وی د سخي هغه محبت د هغوی په زړونو کې غېږلی شوی و دا ډېر ناشنا تعبیر دی او چې کله د سخي محبت د هغوی د زړه د غوښو سره ګډوډ شو نو د دې وته بیا څه شو ګران شو الا دا چې الله وغواړي کله چې دا حق ستا په دې غوښه کې واغېږلی شي که نه او د زړه دې کومې ته کوشي که نه دا والله که په پاکستان کې او که افغانستان کې او که په انګلینډ کې او که په امریکا کې او که په سعودي کې هېڅوک دې ته بیا نشي اړولی دې حق کې ځان له وخوني الله دې موږ په دې حق باندې د مرګه پورې قایم او دایم لري ناشنا خبره دا ده الله هېڅ نه وکړي الا ان یقولو ربنا الله بس دغه یو اواز یې لګولی و چې زموږ رب څوک دی هغه الله دی هغه د بندګۍ حقدار دی اوس ګوره الله د جهاد حکمت ذکر کوي که څوک درته پوښتنه وکړي چې ولې دا جهاد په شریعت کې دی الله وی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او که چرته نه وی دفع کول د الله خلکو لره بعض د دوی په بعضو سره که چرته دا نه وی که نه چې د مؤمنان زورور کېدی په کافرانو باندې او د جهادونه نه وی او د نیکان مؤمنانو ته د فتح نه میلاوېدی لهدمت صوامع وبيع وصلوات نو خامخا نړېدلې به وې ګیرجي د راهبانو او عبادت خانې د نصاراو وصلوات او عبادت خانې د یهودو ومساجد او جماعتنا د مسلمانانو يذكر فيها اسم الله كثيرا چې یادولی کېږي په هغې کې نوم د الله ډېر که چېرته دا نه وی که نه الله وایي د هر څه به یې دله تس نس کړی سبحان الله دا د جهاد حکمت دی او دا یې فایده ده بیا دوی څه یېرېدو زموږ نه بیا به دې مونځ کړی وی په جومات کې داسې په امن او امان کې به یې د خپل رب بندګي کړی نه به دې کړی که سړی سوال وکړي چې بیا دا ګیرجې او د یهودو عبادتخانې دا ولې ذکر کېږي نو خپل وخت کې خو هغوی هم په حق وکړه
عبادتونه به یې کول لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې نصارا چې کوم صحیح دین باندې وو په دې خپلو ګیرجو کې به د الله بندګي کوله نو خو صحیح وکړه یا یهودو د هغې نه مخکې عبادت خانې وي په هغې کې به بندګیانې کولې د الله نو ټولو ته دا مسله شامل ده ټولو ته شامل ده که چېرته دا الله د مسلمانان نه زوره ورکولی په دې کافرانو باندې که او د دې کافرانو په زړه کې یره نه وی د مؤمنانو نه والله که در یو جومات پرېښودی وی ځکه الله په قرآن کې دا فیصله په سوره بقره کې ورولې ده چې ګوره دوی تاسو نه راضي کېږي نه الا دا که تاسو د دوی دین ته واوړئ ښه چې دین ته یې وانه وړي او د ناراضي شو نو پوه شئ چې اوس یې د باندې نه رسي نور یو چل یې درته جوړ کړی دی نو دا کیدی نه شي چې د دین دشمنان او غیر مسلمه دې موږ په ارام پرېږدي تاسو ځئ په جوماتونو کې بندګیانې کوئ د الله او تاسو د الله دین بیانوئ نو دا حکمت دی د جهاد ګوره الله سبحانه وتعالی خبر په ترتیب ذکر کړه صوامع دم ګیرجو ته وایي خو هغه ګیرجي چې هغه وړي وړي ګیرجي د دې نصارو دا خاص کر د دې پیرانو راهبانو دا دوی خاص ګیرجي دي ډېر کسان پکې نه راځي وبیع بیا غټې ګیرجي دي عام نصارا پکې عبادتونه کوي والصلوات به د یهودیانو هغه چې د عام مولیانې پکې مي عوام پکې مي ومساجد نو بیا د ټولو نه عام دي یذکر فیها اسم الله کثیرا چې یادوله کېږي په هغې کې نوم د الله ډېر ولینصرن الله من ینصرو او خامخا مرسته به کوي الله د هغه چا سره چې مرسته کوي د دین د هغه سره ان الله لقوي عزیز یقینا الله خامخا طاقت والده زورور دی تو خبرې دلته واورئ یوه دا د هغه خبرې جواب دی کوم چې ما درس په اوله کې ذکر کړ که یو سړی سوال وکړي چې ولې په بعضو حالاتو کې په بعضو زمانو کې د بعضو خلکو سره الله مرسته نه ده کړې حالانکه هغوی دعوه د اسلام کړې ده ولې مرسته نه شي او مخکې الله وایي چې ان الله یدافع عن الذین آمنوا نو دلته د جواب ملاو شو الله وایي زه مرسته کومه د هغه چا سره چې څوک مرسته کوي زما د دین سره او چې کله مرسته نه کوي د تا سره د الله د طرفه نو پوه شي چې بیا په تا کې کمی دی یعنې د الله په خبره کې څه شک شتي هېڅ شک نشي الله خو په خپله خبره دی او نه د خپلې خبرې الله خلاف ورزي کوي خو قید او شرط کې ولینصرن الله من ینصر الله به مرسته کوي خو د هغه چا چې هغه د الله د دین مرسته کوي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ای ایمان والو که تاسو د الله د دین مرسته کوئ الله ستاسو مرسته کوي عجیبه ده چې یو سړی دین روالي شاته غزار کي یو سړی دین روالي هغې پورې ټوغې کوي هغې پورې مسخرې کوي سبا له بیا د مولوي صاحب نه تپوس کوي الله ما سره مرسته ولې نه کوي نو ته د دین هغه دین دی د الله ټوکړې ټوکړې کو هغه دین دی د الله شاته غزار کو مرسته غواړي د الله نه ته خو ځان په دې دین برابر که که نه بیا ګورې چې الله در سره مرسته کوي او که نه کوي دویمه خبره ان الله یدافع عن الذین آمنوا مخکې تېره شو دا خبره چې الله دفاع کوي د مؤمنانو او بیا الله وایي زه قادر هم یم په دې باندې چې الله قادر دی د کافرانو په ختمولو باندې نو بیا موږ ته ولې دا مسلې بیان کړي دي د جهاد ده او د هغوی سره د جنګ ده خو بس الله به تباه کړی وی که نه نو جواب د هغې الله په قرآن کې په یو څو ځایونو کې کړی په یو ځای کې الله څه وایي ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الله دا زمان امتحان دی بتاسو چې زه راښکاره کم په تاسو کې مجاهدین او زه راښکاره کم صبر کوونکي او زه راښکاره کم خبر ستاسو د زړونو چې په زړونو کې هم څه حالات دي ځکه که دا امتحان په ما ته نه راځي نو بیا خو ټول خلک پټ پاتې شو د هېچا پته ونه لګېده الله کافران تباه کوي الله ظالمان تباه کوي الله کافران ختموي او ما ته په ارام ناست یو ډډې م لګولي ډوډۍ به خورو خپل په خپله باندې اچولې ده څه پته ولګېده د چا
هېڅ پته ونه لګېده. الله وایي دا یو امتحان دی د دې دپاره چې راښکاره شي په دې کې مجاهدین او صبر کوونکي او راښکاره شي هغه خبرې چې هغه ستاسو په زړونو کې پرتې دي. مخامخ خو چاته پته نه لګي. په بل ځای کې الله ناشنا خبره کړې ده. الله سوي ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله وی دا خبره ګوره یاد ساتئ که زه وغواړم که نه د دې کافرانو نه دله په یو سکڼ کې بدل اخیستی شم او دا ټول کفر او کافران دله دړې وړې کولی شم. یا الله کوي ولې نه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله وی دا امتحان دی. دا خو ما په تاسو امتحان راوستی دی. لکه الله ته یې کې الله ته د کفر او د کافرانو ختمولو دا ورته څه ګران دي؟ هېڅ ګران نه دي. په یو کن باندې چې ورته ووایي کن شا فیکون هغه به شي. هر څه به دله ختم کفر به سر هم اوچت نه کړي. خو دا خبرې چې الله موږ ته پرېښودي دي نو دا زموږ دپاره څه دی؟ امتحان دی. بعضو خو دا مطلب دی چې یعنې موږ ته پکار وي چې الله دغه پرېښودی وی چې ډوډۍ وخورئ او د ښځو سره میلاویږئ او مزدوریانې کوئ او مسافریانې کوئ بس دغه دین بیا ښه. الله وایي نه یوازې دا خو دین نه دی. ته به د دې دین دپاره څه کوې چې ستا د ایمان خو پته ولګي کنه چې ایمان دې په څومره اوبو کې دی. الله سبحانه وتعالی زمونږ مرسته وکړي او کوم ځای کې چې کمزوري مسلمانان دي او کوم ځای کې چې د مسلمانانو سره ظلمونه کیي رب العالمین دې د هغوی تپوس وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی مرسته وکړي. د هغوی بیمارانو له الله شفا ورکړي او د هغوی لغړ له الله جامه ورکړي او د هغوی غریب دې الله مالداره کړي او د هغوی ګزار کې دې الله زور واچوي او کفر او کافران او شرک او مشرکان دې الله ذلیل او رسوا کړي. ګوره الله سبحانه وتعالی صفات بیانې د هغه خلکو کومو سره چې به الله مرسته کوي. الذين إن مكناهم في الأرض. دا کسان دي که چېرته موږ ځای ورکو دوی ته په ځمکه کې. ګوره دا مؤمنان دي ها د الله د دین مرسته چې کوي. الله وایي زه دوی سره مرسته کوم دوی زما د دین سره مرسته کوي. الله وایي که چېرته ځای ورکړم دوی له په ځمکه کې دې څه مطلب دی؟ بچایي خلافت طاقت وله ورکړم. الله وایي دا بیا هم ډېر اوچت خلک دي. دا طاقت دا خلافت دا بچایي دا زور هغوی د الله د دین نه نه اړوي. ورې الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. پابندي کوي د مانځه او ورکوي زکاتونه. وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. او حکم بکی په نیکۍ او منع بکی د بدۍ نه. ځکه عثمان بن عفان رضی الله عنه دا خبره کوله وایي دا ایتونه زموږ په باره کې نازل شوي صحابه کرامو په باره کې. الله هغوی له زور ورکړو. خلافت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب حدیث راځه ښه د مانځه پابندیانې هغوی کړي زکاتونه یې ورکړي دي. د ښه کار امر یې کړی بد کار نه یې منع کړې ده. ښه دلته دا فایده به کوم راله یو خبره پکې ضمنن دا راله چې دا صفات ته پکې نو الله به دې مرسته کوي. دلته ذکر شو که ولله عاقبة الأمور. او خاص الله لره انجام د ټولو کارونو دی. هر خبر هر کار هر څه الله ته واپس کېدونکي. اوس الله تسلي ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. ځکه تکلیف ډېر زیات هغه ته میلاو شوی دی. دې پورې تکلیف ورته میلاو شو چې د علاقې نه وشړلی شو. نو تسلي دپاره ورته الله دا خبره کوي وإن يكذبوك او که دوی تا ته دروغجن وی فقد كذبت قبلهم قوم نوح. نو یقینا د دروغو نسبت کړی مخکې د دوی نه قوم د نوح وعاد وثمود او عادیانو او سمودیانو. هغوی هم نسبت کړی د دروغو خپلو پیغمبرانو ته. نوح علیه السلام ته ویلي د دروغجن دی. عادیانو هود علیه السلام ته ویلي. ثمودیانو صالح علیه السلام ته ویلو. وقوم ابراهیم وقوم لوط. او قوم د ابراهیم او قوم د لوط علیهم السلام. واصحاب مدین
او مدین والو د ټولو خپل پیغمبران دروغجن ګڼلي الله زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته په دې خبره باندې زړه مه تنګوه دا ساول پیر نه کېږي د پخوانه دا طریقه د قشر روانه وکذب موسی او دروغجن ویلی شوي موسی علیه السلام ته د هغه سره هم دا قیصه شوې وه فاملیت للکافرین نو ما مهلت ورکو کافرانو ته الله یې وخت مې ورکړی و هغوی ته وخت الله وایي ما کافرانو ته ورکو مهلت مې ورکو کیدای شي دوی راواپس شي خو نه هغوی مقه شانو ثم اخذتم بیا مې راونیول هغوی فکیف کان نکیر نو څنګه شو عذاب زما هغوی لره الله وګورئ که نه واورئ الله وی وګورئ د هغوی په دې کلو باندې تېر شي د هغوی په دې علاقو باندې تېر شي د هغوی د قصې واورئ څنګه ما ختم کړي فکأی من قرية أهلکناها بس ډېر د کلو نه تباه کړي دي موږ هغه بس ډېر د کلو نه تباه کړي دي موږ هغه وهي ظالمة وغوي ظلم كونكيو فهي خاوية على عروشها نو هغه کلي را پرېوتلي دي په خپلو چتونو باندې وبئر معطلة وقصر مشيد او ډېر کویان شړ دي او مضبوطې بنګلې خالي پرتې دي الله وی ډېر قومونه ما تباه کړي یعنې ویې ګورې الله وی ډېر کویان شړ پاتې شوي دي او لوی لوی بنګلې غټې غټې بنګلې مضبوطې مضبوطې بنګلې وی شړې پرتې دي افلم یسیروا فی الارض آیا نو نه ګرځي دوی په ځمکه کې فی الارض دا فی ټکی په عربۍ کې په معنی د علا راځي آیا نو نه ګرځي دوی په ځمکه باندې په ځمکه کې دننه خو څوک نشي ګرځېدلی که نه ګرځېدی شي نه دلته مطلب په ځمکه باندې فتكون لهم قلوب يعقلون بها بس چې شي دوی لره زړونه چې سوچ وکړي په هغې سره او آذان يسمعون بها یا غوږونه چې اورېدل وکړي په هغې سره د دوه شیننی په بدن کې د ټولو نه اهم دي او زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې الله کله یو خبر وکړي که نه هسې نه کوي ولې الله بل یو ځای نه دی ذکر کوي نه سترګه ویلې او نه خپه او لاس ویلي وایي د دوی ودې ګرځي په ځمکه کې کوي زړونه د دوی سره چې سوچ پې کوي او یا یې ورسره غوږونه چې په هغې باندې اورېدل کوي همدغه دوه پکار دي بس غوږ لازم دی چې ته په خبره واورې او زړه لازم دی چې ته بیا په دغه خبره باندې د کومه چې د اورېدلې د سوچ وکړې دلته بله فایده فتكون لهم قلوب يعقلون بها ای به دوی کوي دوی لپاره زړونه چې سوچ پې کوي عقل دا ګوره په زړه کې دی ښه د فایدې یې د ساتي د دماغ دا جدا دي او عقل سوچ او فکر د په زړه کې دی د الله دا خبره کوي کوم رب چې پیدا کړي دي هغه د هغې نه ډېر خلک نه دي خبر دماغو کار صرف اشاره ورکول دي بس دماغو کار صرف څه دی اشاره ورکول دي نور بیا مخې ته ټوله کارنامه چې به کوي او چې څه ترتیب به جوړوي هغه ټول د دې زړه کار دی فتكون لهم قلوب يعقلون بها کچرته د دوی سره زړه وی چې پای کې عقل وی نو ټوله مسله د زړه دا باچا دی د بدن دماغ صرف خبره پاس کوي زړه ته دماغ خبره پاس کوي څه ته
زړه ته. نو چې کله د دماغ خبره پاس کړي زړه ته، بیا مخې ته ټوله کاروایي چې به کېږي هغه به دا باچا کوي، اډر هغه به ټول دی کوي. او د دې داسې مثال دی، یو حدیث کې هم دا مثال راغلی چې یو سړی ړوند دی او بل سړی ګوډ دی، دواړه یو باغ ته ننوتي دي او زړه کېږي چې د دې ونو نه ځان له میوې راوشوکوي، خو مشکل دا دی یو ړوند دی او بل څه دی ګوډ دی. خو په دې کې بنیادي سړی چې کوم دی هغه کوم یو دی؟ هغه دا ګوډ دی. دی هر څه ته سوچ کوي، دلته تله غواړي، دا کول غواړي، دا نشو کولی، موږ دلته به دا کس راځي، دا ټولې خبرو ته سوچ کوي، خو د خپل ځین رقېدی نه شي. نو دغه ړوند ته خبرو کړو، نو هغه ورته وایي صحیح ده، زه به تا په شا کړم یا ما ته په اوږو باندې سور شه او لار راته ښایه او زه به دې ورسوم. دقه مثال دی د دې زړه او د دې اندامونو. زړه صرف اډر کوي، باچا دا دی داسې وکړه داسې وکړه، مخې ته کار د اندامونه پوره کوي. نو که زړه دې تیلر کو، اوس کله تاسو به لیدلی قمقل انسان چې زړه کار نه کوي او عقل یې نه وي، نو دی څه کولی شي؟ اندامونه شتي ښه غټ ګورې چې څومره عقل کمي دومره د بدن صحیح تکړه زوروري، ښه تکړه دی، ښه زورور دی، خو د دې اندامونو څه فایده نشي ځکه چې هلته باچا بیمار دی. او که دا باچا برابر و نو ده ته به څه اډر مډر کړی و نو ده به څه کار روان کړی و. نو الله ځکه دا دوه ځینې ذکر کړي دي، زړونه او غوږونه. ژبه پکې نه ده ویلې، ګورئ فایده یې در ساتئ. دا غوږونه ګوره دوه دي او ژبه یوه ده. د دې دپاره الله را کړي دي چې خبرې لږې کوه او اوره ډېر. خو زمونږ دا یو ژبه خو داسې ده لکه او یو نیم چې شروع کړي بیا نه ختمېدونکي، لکه ته به چې د لس ژبې دي که نه. کله دا مشران یې د انګیاندو ته غوسه شي یو ګز ژبه د دې وي، نو هغه یوې ژبې باندې هغه ټول کور او ټوله دنیا په بل طرف واړوي. کوم څه چې الله را کړي دي دې دپاره چې استعمال یې کوي ډېر، هغه موږ نه استعمالوو. او کوم څه چې را کړي دي وي احتیاط پکې ډېر کوو، لږ استعمالوو، هغه موږ دومره استعمالوو چې تپوس یې مه کوو. بیا الله سبحانه وتعالی ناشنا خبره وکړه، فإنها لا تعمى الأبصار، یقینا نړندېږي سترګې، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، مگر ړندېږي هغه زړونه چې په سینو کې دي. اصل ړوندوالی دا دی چې په زړونو باندې راشي، الله دې موږ ساتي. داسې ډېر خلک دي چې ړانده دي په سترګو باندې نظر یې نه لګي، خو الله وله رڼا او نور د ایمان ورکړی دی. نو د سترګو هغه بینایي خو یې نشتي، خو د زړه هغه بینایي څه ده هغه برابره ده. دا خلک کامیاب دي، جنت ته به ځي او د دې سترګو په بدله کې به الله دوی له ډېر څه ورکوي، حدیث کې راغلي. خو هغه حقیقي ړوند دی چې غټې غټې سترګې دي او په دې سترګو باندې حق نه ویني، په دې غوږونو باندې حق نه اوري. الله وایي اصل ړوندوالی خو دا دی چې د انسان زړه ړوند شي او د حق نه لرې شي. ويستعجلونك بالعذاب، او په تادۍ سره غواړي دوی ستا نه عذاب. رابلو که نو ټوغه به یې شروع کړه، ووایه الله ته چې عذاب راولي. تنګې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو باندې، لکه الله په بل ځای کې څه وایي، دوی به دا خبره ډېره کوله، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. یا الله زمونږ د برخې هغه عذاب موږ له په دنیا کې راکړه، صبر ورته نشو کولی. دومره بدتمیز و، دومره بد اخلاق. پیغمبر به ورته وایي که نه عذاب به د باندې راشي، وایي چې راځي یوری وله، وایي آخرت کې به م پته ولګي، وایي آخرت وایي ډېر لرې دی، اوس دې عذاب راشي. الله وی ته ورته ووایه ولن یخلف الله وعده، او هیڅ چېرې الله خلاف نه کوي د خپلې وعدې. عذاب به لازم راځي ځکه چې لوز د چا دی؟ هغه د الله دی. یو بله خبره پکې هم ده بیا،
وإن يوما عند ربك او يقينا يورز بنز دربستا كألف سنة مما تعدون پشان د زرو کالو دا غینه چې تاسو یې شمارئ. د عذاب د لټ کېدو یو بله وجه دا ده لکه د الله په نیز یوه ورځ هغه زموږ زر کاله ده. موږ چې په دنیا کې زر کاله تیر شي نو لکه د الله په نیز څومره وخت تیر شو، یوه ورځ تېره شو. څومره مهربانه بادشاه دی. نو بیا هم الله د انسانانو ته صبر کوي. لا صبر خو یوه ورځ ورته تېره شو، بیا مهلت ورکوي، ټیم ورکوي. الله وایي بې صبري خو تاسو تعدي کوئ په دې عذاب راتلو سره، خو الله وایي زما قانون خو دا دی چې زه مهلت ورکوم انسانانو ته. ښه که زر کاله تېر شي زموږ په دې دنیوي ژوند کې نو څومره لوی ژوند دی، څومره لوی، څومره پیړۍ به پکې راشي او ختمې به شي. رب العالمین بیا هم وایي دا خو یوه ورځ ده. بار بار موقع ورکوي الله د انسانانو ته. بله معنی پکې دا پرته ده، الله وایي مه غواړئ دا عذابونه وګورئ، مه غواړئ دا عذابونه او مه خاندئ په دې عذابونو پورې. نو بیا الله یې ویرولې، وایي د آخرت یوه ورځ عذاب دومره دی لکه په دنیا کې چې زر کاله تېری. تاسو خو په جهنم پورې الله وایي ټوغې کوئ که نه، مسخرې کوئ، ور به شئ. هغه جهنم کې یوه ورځ چې تېری لکه په دنیا کې چې د زر کاله تېر کړو. الله یې ترې موږ ساتي ټول. وكأي من قرية أمليت لها او ډېر د کلو نه دي چې مهلت ورکړی و موږ هغوی ته، وهي ظالمه وهغوی ظلم کوونکي وو. ثم أخذتها بیا مې راونیول هغوی، وإلي المصير او خاص ما ته راګرځېدل دي. الله وایي مخکې هم داسې شوي دي، ډېرو کلو ته الله وایي ما مهلت ورکړی، ډېرو ته مې مهلت ورکړی، خو بیا پې عذاب هم راغی. الله وایي که نه، الله وایي په تاسو به هم راشي دا چې غواړئ عذاب په تادۍ سره. قل یا ایها الناس، ووایه خلکو، انما انا لکم نذیر مبین، یقینا زه تاسو لره یره درکوونکی ښکاره یمه. چا چې د دې یره ورکوونکي انسان خبره ومنله د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، انجام به یې دی، او چا چې ونه منله د هغه انجام هم واورئ. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس هغه کسان چې ایمان یې راوړو او عملونه یې کړي دي نیک، لهم مغفرة ورزق کریم، هغوی لره بخانه ده او رزق عزتمند دی. عزتمند رزق یعنې د آخرت هغه نعمتونه، دا ټول رزق دی که نه، الله به وله ورکوي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، او هغه کسان چې کوشش کوي په آیتونو زموږ کې مقابله کوونکي د هغې سره. دویم قسم خلک دا دي، اولنو خو هغه آیتونه ومنل که نه، دویم مقابله شروع کړه، کوشش یې کوو. د څه دپاره سعو کوشش یې کوو؟ د دې دپاره چې په څه طریقه باندې د حق دبه وکړي او د حق باطل ښکاره کړي او د حق او باطل به یې ګډوډ کول. اولئک اصحاب الجحیم، یقینا دغه کسان ورواله دي. اوس الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې لازم به دوه دعوته رواني. دې ته غوږ کولی وکړئ، هر زمانه کې به دوه دعوت وي، یو دعوت چې هغې ته رحماني دعوت ویلی کېږي، او دویم شیطانی دعوت. دا به همیشه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، او ندی لیگلی منگا مخکستان اس پیغمبر او نبی، الا اذا تمنا، مگر چی کل باغل وستل کول. دغه پیغمبر بل وستل وحی، چی کل بهم وحی بیانه ولو دعوت بیکو. القى الشیطان فی امنیتی، نغزار لی بشیطان
په لوستلو د هغه کې خلکو ته وسوسې دا چې حق څوک ونه مني الله وایي دا دعوت ګورې د پخوانه را روان دی د شیطاني دعوت د طریقه د الله ده او بل طرف ته دعوت ته پیغمبرانو د حق پرستو کله چې پیغمبرانو حق بیانولی بیان کړی دی وحي بیان کړی ده شیطان په منځ کې وسوسې ور اچولې دي فینسخ الله ما یلقي الشیطان نو ختمې به کړي الله هغه وسوسې چې اچولې به شیطان مؤمنان الله ساتي د هغې ثم يحكم الله آياته بیا به مضبوط پرېښودل الله خپل آیتونه وسوسې به ختمې شوې او حق به څه شو هغه به پاتې شو والله علیم حکیم او الله پوهه دی حکمتونو واله دی سوال د زړه کې راځي چې الله خو په دې قادر دی چې دا شیطاني دعوت ختم کړي بالکل قادر دی که نه دی الله خو په هغه ورځ هم قادر و چې کله ابلیس سجده ونه لګوله آدم علیه السلام ته الله ختم کړی وی قادر و که نه و نو حکمت څه دی واوره ولې دا دعوت پاتې شوی دی لیجعل ما یلقي الشیطان د دې دپاره چې الله وګرځوي هغه څه چې شیطان یې اچوي هغه وسوسې فتنة للذین فی قلوبهم مرض امتحان د پاره دغه کسانو چې په زړونو د هغوی کې بیماري ده والقاسیة قلوبهم او د پاره دغه خلکو چې سختو زړونو واله دي د هغوی لپاره امتحان چې پته ولګي چې دوی د شیطان مني او که دوی د رحمان مني او که چېرته د شیطانان الله ختم کړی وي دا واضح خبره که چېرته د شیطانان الله ختم کړی وي او د ابلیس او د هر څه نو زما او ستا د ایمان به بیا پته لګېدلی بیا خو موږ ټول مؤمنان ګوره شیطان هم شتي ابلیس هم شتي شرک هم روان دی کفر هم شتي شراب هم شتي نشې تماشې هم شتي زنا هم شتي هر قسم فحاشي شتي هر څه شتي په دې کې د امتحان بیا پته لګي او په دې کې د ایمان پته لګي او چې الله د هر څه ختم کړی وی د ټول ګناهونه او شیطانان او کافران او مشرکان او صرف موت وی نو موت بیا ګناه ته سوچ هم نه او بیا نه موږ ګناه کوله خو د ټول د الله امتحان دی او د الله په هر کار کې حکمت او رب العالمین دې موږ په دې امتحانونو کې کامیاب کړي وإن الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان خامخا په لرې دشمنۍ کې دي غټه دشمنۍ کې دي په سخته دشمنۍ کې دي نو دویمه فایده پکې دا راوځي ګوره وليعلم الذين اوتوا العلم او د دې دپاره چې پته ولګي یا یقین وکړي هغه کسان چې ورکړی شوی دی ورته علم انه الحق من ربک چې دا خبرې حق دی د طرف د ربستانه د مؤمنانو پکې هم پته ولګي شیطان چې کله دا وسوسې راچوي که نه نو د مؤمن زړه د خپل رب په خبرو باندې ښه مضبوط شي د شیطان په خبرو کې نه خویي وي سړی قرآن او حدیث اوري څه وسوسې نه اچوي دا شیطان اوس ګوره دې درس کې ناستې که نه دې درس له چې ته راځي نو د شیطان جدا وسوسې دی او زور دی په دې درس کې دننه او درس نه بعد خو پرېږدي نه د حق اورېدو ته د قرآن او حدیث اورېدو ته او چې کله هم دا قرآن سړی کوله وکړي درس اوري حدیث ته کینی بدې به دا خوله کولوي بندې به ګرمي ورپې ولګي خوب به ورشي سټ به تاوی راته وایي زه اکثر ملګرو ته زه شرطین دغه چې وده دی را پیسو دې بازار ته بوځه شپې 12 بجو پورې هم ګرځي ښه روغ رمټ ګرځي ښه نیغ ګرځي خو بیا څه وجه دی چې دې ځي کې په ده باندې خوب راغی هغه دا خبرې دي الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته شیطان ته نه پرېږدي او ځکه حدیث کې څه راځي چې اګرمې د چا طرف نه د شیطان او پرنجې د الله طرف نه اګرمې ولې شیطان طرف نه په تا کې سستی راولي سبحان الله ښه روغ رمټ به ښه فرش او تازه به خو چې کله کور کې د قرآن راوالي وي بس بیا به دغه خولې ته لاس نیسي اګرمي به کې
او کله به دې زړه کېږي چې لږ دې کمرې ته ورغلی او کله به دې زړه کېږي چې دا موبایل مې وکتې او کله څه او کله څه خو چې دا قرآن دې بند کړو نو د شیطان سره به مقابله کې الله دې کې څه وایي کله چې دا وسوسې راشي که نه د مؤمنانو ته چې علم ورسره دی انه الحق من ربک نو د هغوی یقین ښه ډېر شي چې دا خبرې حقې خبرې دي او د الله طرف نه دي فیؤمنوا به نو ایمان راوړي په دغه خبرو باندې فتخبت له قلوبهم نو عاجزي به وکړي دې ته زړونه د هغوی عاجزي څه مطلب دی دا قرآن او حدیث ته عاجزي کول دا دي چې ته یې ومنې د تکبر تعریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی تکبر څه ته وایي حق دي که کول وغمط الناس او په خلکو پورې مسخرې کول خلک سپک ګڼل ګوره حق دي که کول عاجزي څه شوه چې دا حق ته ومنې الله یې زموږ په زړونو کې دغه عاجزي پیدا کړي وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم او یقینا الله خامخا هدایت کون کې دا کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی نیغې لارې ته دا آیت دوه به ووایو اخرني ولا يزال الذين كفروا في مرية من او همیشه به یا کسان چې کافران دي په شک کې د دې قرآن نه همیشه دوی شک کړی دی په دې قرآن کې خو پته به ورته ولګي حتی تأتیهم الساعة بغته تر دې چې رابشي قیامت دوی ته ناڅاپه او یأتیهم عذاب یوم عقیم یا رابشي دوی ته عذاب د شنډې ورځې شنډه ورځ یعنی چې خیر پکې نشته سخت عذابونه به الملک یومئذ لله بچای په هغه ورځ خاص الله لره ده بچای خو په دنیا کې هم د الله ده په آخرت په دې ذکر کې خاص الله په دې دنیا کې بعضو انسانانو ته مارزي بچای ورکړې ده چې هغه بچای باندې زوال هم راځي ختمي ګورې نه ده وزیر اعظمان او د پلانې صدر د پلانې د بس 15 کاله بس شي بدل شي ختم شي خو بیا هغه د عامو خلکو په شان کړي عامو خلکو په شان او کوم چې پکې ظلمونه او زیاتي کړي بیا وروسته دغه عامو خلکو نه هم ژوند بدتر شي خو یو وخت کې د روب و دبدبې وه زور و بچایي وه لاړ هغه بچایي ختمه شو نشتي په دنیا کې بچایان خو داسې کوم بچایان دي عارضي بچایان دي نو ځکه الله دا خبره د آخرت لپاره خاص کړي چې په آخرت کې خو بیا دغه عارضي بچایان هم نشتي الملک یومئذ لله بچایي په هغه ورځ خاص الله لره ده يحكم بينهم فیصله به کوي په منځ د دوی کې فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي فی جنات النعیم ای به په هغه جنتونو کې چې نعمتونه واله دي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي زموږ آیتونه فأولئک لهم عذاب مهین نو دغه کسان د هغوی دپاره عذاب سپکوونکی دی الله دې د دنیا او د آخرت ته سپکوالي او د ذلت نه موږ لرې ساتي او دغه جنتونه دي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته نصیب کړي په دې باندې درس اختتام ته ورسېدو 55 نمبر آیت انشاءالله پر روان درس کې به د 58 نمبر آیت نه شروع کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين